نه به زه یو خبره مخکې وکړم چې په خپل اولاد باندې تعلیم وکړئ او خپل اولاد ته قرآن وښیوئ. ځکه که خپل اولاد ته قرآن ونه ښیوئ، تعلیم د قرآن ورنه کوي، زما عزتمندو هغه به بیا داسې لوی شي چې هغه به بیا د هر یو انسان دپاره سردردي. نو زه د زنانو ته دا درخواست کوم عاجزانه چې خپلو بچو ته ښایسته تعلیم ورکوي، د صحابو تعلیم ورته ورکوي، د صحابیاتو تعلیم ورته ورکوي. زما عزتمندو دا تعلیم مه ورکوئ دې بچو ته چې ورشه پلانکې په ګټه باندې وله، پلانکي سره جګړه وکړه، پلانکي ته کنځله وکړه، پلانکي ته په لار کې کښېنه. زما عزتمندو دا خبرې دا د ماشومانو ته مه زده کوئ. ماشومانو ته ښایسته تعلیم د قرآن ورکوي، ښایسته د دین تعلیم ورته سره ورکوي. دې په یو واقعه راځي، مختصر ټیم استادان هم ناست دي، خو به هر حال یو کس و، هغه یو زوی و او زوی وهلی و امیر المؤمنین په هغه وخت کې عمر رضی الله عنه له دا رالی او ورته وایي زه خپل زوی چې دی هغه ووهلمه. ویل ستا زوی څه نوم دی؟ هغه ورته ویل جعل چې دی ګونګټ ته ویلی کېږي. نو عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې لاول دې پې دا نوم څنګه ایښی دی؟ ته خو دې نوم ته وګوره، خلک نوم خو هم پې صحیح ږدي. هغه نه بعد زوی وله راوغوښتو او به هر حال د هغه نه یې پوښتنه وکړله چې تا دا پلار ولې وهلی دی؟ هغه ماشوم هغه زوی ورته وایي امیر المؤمنین پلار چې دی ما ته بله خبره نه ده ښودلې، صرف دا خبرې راته ښودلې ده چې ته را د خري هغه څروه او دغه کار کوه، بس نور ما ته تعلیم نه دی راکړی. بس ما به خرې څرولې او د پلار ما ته را خبره وکړه ګوره چې د خرو جګړه شي نو مخې له به نه ورځېد، ګوره دا په لته باندې وال کوي، بس د لرې نه په منځ باندې وله ګزار کوه او بس خلاصیږي به. داسې طریقې ورته وښودله. دې نه بعد چې دی هغه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د هغه هلک نه تپوس وکړو چې تا پلار ولې وهلې؟ ویل ما ته دغه د خرو چل ښودلی و چې کور ته رالمه، دا پلار او مور مې د هغه په جګړه و. ویل اول مې پلار ته ډېر سوال وکړو چې پلاره کښېنه دا مور ده، بیا مې مور ته سوال وکړو چې ای مورې کښېنه دا پلار دی خیر دی، دواړه نه برابرېدل. خو ډانګې مې راواخیستو چې ګزار مې پې وکړو، ایسته دا منځ مې ولوالو چې خلاص شي، ایسته د پلار سر ولګېدو. زه څه وکړم؟ زما ګناه خو نه ده، ما ته خو دغه د خرو چل ښودلی او د ګزار چل یې ښودلی او دقه مې وکړله. بس امیر المؤمنین ورته وایي عمر رضی الله عنه وایي ته ایثار شه، تا ته سزا در کوم، دې زوی ته ستا ګناه نشته دی. که تا موږ له راوستی وې او زموږ مخې ته دې کېنولی وې یو دوه ورځې او موږ ورته د قرآن دا آیات ښودلی وې وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. نو نن بیا دا معامله ستا سره نه کولې. نو خبره مې دا کوله چې ای زنانو ای نارینو، زما دا عاجزانه درخواست واورئ چې په خپلو بچو ته صحیح تعلیم ورکوئ، خپلو بچو ته کنځلې مه زده کوئ، خپلو بچو ته چې د جګړو چل مه زده کوئ، د مینې محبت او د هغې تعلیم وله ورکوئ. یو دوه ورځې زندګي ده چې ډېره ښایسته سره تېره شي. نو بالاخیر